أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ کیسه دې ځای ته را رسېدلې وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: کن ابا ذر. کن په عربي کې د امر لفظ دی، یعنی ابا ذر څه، مګر دلته مقصد دعا ده، یعنی الله دې وکړي چې ابا ذر وي. او هغه هم ابو ذر رضی الله تعالی عنه او په لښکر پسې ورورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپلې اوښې د مریضۍ او ناجوړۍ حال ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا ورته وکړه او ویې فرمایل: رحم الله ابا ذر یمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. یعنی الله جل جلاله دې پر ابو ذر رضی الله تعالی عنه ورحمیږي، یوازې تګ کوي او یوازې به مري، او د قیامت په ورځ به یوازې راپاڅول کیږي. ورونو، دا د ابو ذر رضی الله تعالی عنه درجه او مقام دی، یعنی دی رضی الله تعالی عنه په خپله لکه یو امت د ځان دپاره به جلا راپاڅول کیږي. ورځې او کلونه تېرېده، د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې ابو ذر رضی الله تعالی عنه په ربضه کې تنها ژوند کاوه. ربضه د مدینې منورې پر شاوخوا یوه منطقه ده او هلته یوازې اوسېدی. د خلقو سره د ده ژوند په تکلیف و، یا دا چې خلقو د ده سره ژوند نسوای کولی، ځکه دی رضی الله تعالی عنه د حق په ویلو کې ډېر صریح و. د هرې موضوع په باره کې یې په ښکاره او واضحه الفاظو حق بیاناوه. خلقو دغه د ده حق ویل نسوای زغملی، څو دی رضی الله تعالی عنه و دې ته مجبوره سو چې یوازې واوسیږي. نو هلته په ربضه کې یوازې اوسېدی، فقط یو دی، یوه یې ښځه او یو یې کوچنی مریی و، او هلته په تنهایي کې یوازې وفات سو. د وفات په وخت کې څرنګه چې دی پوهېدی چې ښځه یې نسي ښخولی او هغه هم سپین سرې وه، نو یې خپلې ښځې ته وویل: که زه مړ سوم، پس له غسل او کفن څخه مې د مدینې منورې پر دغه عمومي لار کښېږده. شاید یوه قافله به تېرېږي و هغو ته ووایست چې دغه ابو ذر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری دی، هغه به مې ښخ کړي. او بیا وفات سو. ښځې او مریي هم پس له غسل او کفنه دغه د ده جسد پر هغه عمومي لار کښېښاوه چې د عراق څخه و مدینې منورې ته تله. په دغه وخت کې د عراق د طرفه یوه قافله راغله چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هم ورسره ملګری و. د قافلې خلقو ولیده چې د لارې په مابین کې یوه جنازه پرته ده. هغه کوچنی مریی ورولاړ سو او ویل دغه جنازه د ابو ذر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملګري ده، په ښخېدلو کې یې کومک را سره وکړي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې ژړل ویې ویل: زه شاهدي ادا کوم چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده چې ویې فرمایل: رحم الله ابا ذر یمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. الله دې پر ابو ذر ورحمیږي چې یوازې تګ کوي او یوازې به مري، او د قیامت په ورځ به یوازې راپاڅول کیږي، او بیا د قافلې خلقو ښخ کوي. دا د ابو ذر رضی الله تعالی عنه په دنیا کې درجه وه، او په آخرت کې د رضی الله تعالی عنه لره خاصه درجه او مقام سته چې یوازې به راپورته کیږي. خیر،
د مسلمانانو لښکر د تبوک و طرف ته رهي دی. اوس چې و تبوک ته ورنږدې سوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل سبا به انشاء الله تعالی د تبوک و چینې ته ورسېږئ چې وشل ورته ویل کېده. وشل په لار کې یوه لو ډبره وه چې د هغې څخه اوبه راڅڅېدې، ډېرې لږ اوبه چې په څاڅکو یا قطرو ځینې راتویېدې، چې هغه جمع سوي او یو ځای سوي اوبه فقط د څو نفرو بسېدې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ په لار کې پر دغه وشل ورځو او هلته نسی ورسېدلی تر څو چې ورځ پخه نسي، یعنې تر څو لمر ښه نسي راپورته، او که یو څوک تر موږ د مخه هلته ورورسېږي د دغه اوبو څخه د شی نه اخلي تر څو زه ورسېږم. دا خبر په لښکر کې نشر سو او ټول خلق په خبر سوه چې موږ په لار کې پر وشل ورځو او که څوک د مخ ورورسېږي اوبه دې نه اخلي. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه وایي په سبا کې موږ و هغه ځای ته ورغلو، خو تر موږ د مخه 2 نفره هلته ورغلي وه. موږ چې ورورسېدو د وشل څخه لږ لږ اوبه راڅڅېدې او هغه نورې جمع سوي اوبه دغه 2 نفرو اخیستې وې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه 2 نفرو څخه پوښتنه وکړه چې آیا تاسې د دغه اوبو څخه یو څه اخیستې دي؟ هغو ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته قهر ورغلی او ویل لعنهم الله، آیا ما نه ویلي که څوک تر موږ د مخ ورورسېدی د اوبو څخه د شی نه اخلي؟ او بیا یوه دغه څاڅکو ته انتظار کاوه څو لږ اوبه سره جمع سوې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه اوبو خوله، لاسونه او مخ پرېوله او پر دغه ډبره یې توی کړې. خلق ورته ګوري، وایي موږ په دغه ډبره کې داسې آواز اورېدی لکه د تالندې غړمبهاري. او بیا ډبره وچاوده، د اوبو یوه چینه ځینې رایله سوه. خلقو دغه اوبه وچښلې او خپل لوښي یې په ډک کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل لعنهم الله، کې هغه اوبه پرې ایښې وای په جزیرة العرب کې به یوه لو واله یا نهر بهېدلی. معاذ رضی الله تعالی عنه وایي بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل یا معاذ که چیرې ستا ژوند اوږد سو ته به ووینې چې دغه وادي په باغو ډکه ده. ورونو اوس د تبوک او د هغه د شاوخوا ټول زراعت د دغه وشل څخه دی، او که هغه 2 نفرو هغه اوبه پرې ایښې وای بیا به په جزیرة العرب کې یوه لو واله یا نهر بهېدلی. د تبوک په لار کې یا په خپله په تبوک کې دغه 2 روایته دي چې څوک وایي په لار کې او څوک وایي کم وخت چې تبوک ته ورسېدو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نن شپه پر تاسې ډېر شدید باد را الوځي، نو هیڅوک دې نه ولاړېږي، او که اوښ ورسره وي د هغه زنګون دې ټینګ وتړي چې نسي ولاړ. واقعا هم د شپې باد را والوتی، د ټول لښکر څخه یو سړی په دغه باد کې ولاړ سو. باد دغه سړی په هوا کې او د پی په غرو کې یې وغورځاوه. د دغه حدیث روایت امام مسلم رحمه الله کوي. تبوک چې یو کوچنی کلی او د روم ځکه وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اسلامي لښکر دلته واړول، دلته یې خیمې ودرولې او د ځان معسکر یا قرارګاه یې وګرځاوه. اوس د دشمن د مقابلې دپاره تیار او آماده دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لښکر په مابین کې ودرېدی او په خطبه ویلو یې شروع وکړه. ډېرې مختصرې او معنا درلودونکې جملې یې وویلې. مسلمانان یې د دنیا او آخرت و خیر ته تشویق کړه. په دغه خطبه سره یې د مسلمانانو معنویات او روحیات لوړ او ورپورته کړه. په مسلمانانو کې چې کومه مادي کمبودي موجوده وه لکه د خوراکي موادو، اسلحې، نقلي وسایلو او داسې نور، هغه نقص او خلل یې په دغه خطبه سره ورپوره او جبیره کړي. مګر رومیانو او د هغو متحدینو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راتلو خبر واورېدی، په زړو یې بیره ننوته. دا جرأت یې سلب او د زړو څخه ایسته سو چې د جنګ دپاره خپلې لښکرې راولي.
هغه چې سره یو ځای سوي وه هغه هم دننه په خپلو حدودو کې په ښارو کې سره وپاشل سوه. دې کار د مسلمانانو پر عسکري شهرت دننه په جزیرة العرب کې او د هغه پر لرې شاوخوا ډېر اثر وکړي، ځکه دغه د روم په نه مقابله کولو سره مسلمانانو ډېرې لوی او فایدهمنې سیاسي ګټې لاسته راوړې. که فرضاً هلته جنگ او مقابله سوي وای، که څه هم کامیابي د مسلمانانو وای، شاید مسلمانانو په دغه اندازه سیاسي شهرت او ګټې لاسته نه وای راوړي، ځکه یو جنگ به وسو، مګر دا چې روم د خپل قوت او طاقت سره سره وتښتېدی او بالکل مقابلې ته نسو حاضر، دا ډېره لو خبره ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه نږدې او د شاوخوا و قبیلو ته ولاړ سئ، یا به اسلام قبلوي یا جزیه یا جنگ ورسره وکړي. نو یې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د ایله د جنگ دپاره ولېږي. د ایله خلقو چې ولیده چې لښکر ورهیدی، نو د ایله مشر چې یوحنا ابن رعبه نومېدی د خبرو غوښتنه وکړه، ویل اول به خبرې سره وکړو، څو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملاقات وکړي او پر جزیه یې صلح ورسره وکړه. نو ایله هغه اول ښار دی چې مسلمانانو ته تسلیمیږي. دا ښار و مسلمانانو ته تابع سو او د دغه کال جزیه یې هم مسلمانانو ته ورکړه. دغه رنګه د ازروح او جربا خلق ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله او پر جزیه یې صلح ورسره وکړه. ازروح او جربا په شام کې دوه ښاره دي چې د دوی په مابین کې بیا د 3 ورځو لار ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ښارو و خلقو ته یو لیک ورولیکئ چې په هغه لیک کې د دوی دپاره امان لیکل سوی و. اوس نو د دغه منطقې ټوله قبیلې بې له جنګه تسلیمیږي، د مسلمانانو د لښکر څخه بیریږي، ځکه دونه لوی لښکر په جزیرة العرب کې شاذ او نادر تیر سوی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو قاصد د روم پاچا هرقل ته ولېږي چې ورته لیکلې وه زه په تبوک کې یم، یا مسلمان سه یا جزیه قبوله که یا راسه جنگ وکه. په دغه 3 کارو کې چې هر یو اختیاروې ستا خوښه ده. دغه قاصد د هرقل پر طرف رهیسو او دلته مسلمانان هغه کلي او منطقې چې د تبوک پر شاوخوا دي که لرې دي که نږدې فتح کوي. د هغه لرو منطقو څخه چې فتح سوې یوه هم د دومة الجندل منطقه ده. دومة الجندل د تبوک په شمال شرق کې واقع دی. په پخوا کې هم مسلمانانو کوشش کړی و چې دومة الجندل فتح کړي، مګر د هغه ځای خلقو جنگ ونه کوي او وتښتېده. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه و دومة الجندل ته ولېږي چې ولاړ سه او دغه ځای فتح که. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اوکیدر دومة الجندل ته ورسه. اوکیدر د دومة الجندل پاچا او رئیس و، نو خلقو به اوکیدر دومة الجندل ورته وایه. د پاچا نوم اوکیدر ابن عبدالملک الکندي و او د ورور نوم یې حسان و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خالد رضی الله تعالی عنه فقط د 400 نفرو په ملګرتیا د دومة الجندل پر طرف ولېږي. او اوکیدر په دومة الجندل کې پاچا دی او هلته قلاوي دي او شاوخوا د وادي القرآن نور ډېر کلي پراته دي. نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل چې د کلب او انمار د قبیلو په مابین کې په دغه لږو نفرو اوکیدر ونیسم او دومة الجندل فتح کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اوکیدر به په داسې حال کې ووینې چې د بقر ښکار به کوي. بقر یو قسم لوی وحشي اوسۍ دي چې موږ ګوز ورته وایو. خالد رضی الله تعالی عنه په تعجب کې سو چې اصلا په جزیرة العرب کې ګوز نسته
او بیا اوکیدر خبر دی چې دغې منطقې ته د مسلمانانو لشکر راغلی دی او دلته موجود دی، نو څنګه به د ښکار دپاره راووځي؟ دغه تصلا د جنگ په وخت کې نه ده کافي، مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قول دی ویې منل او د هغه خپلو ملګرو سره د دومة الجندل پر طرف رهي سو. د شپې د دومة الجندل و منطقې ته ورورسېدی. دغه شپې هم هغه روښانه شپې دي چې سپوږمۍ ښه پوره روښنایي کوي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هلته کمین ونیوی، د دومة الجندل د قلاو مراقبت او څارنه کوي. ټوله قلاوې تړلې دي، پر بامو یې پیرداران ولاړ دي. خالد رضی الله تعالی عنه په انتظار دی چې ګوز به راسي او اوکیدر به د هغو د ښکار دپاره راووځي، خو هلته نه ګوز ته نه بل شی. خدای بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر قول ایمان لري. څه وخت تیر سو ویلې ده چې د ګوزو یوه ګله رارهیده. دی ورته ګوري او په انتظار ناست دی. څو ګوزونه د دومة الجندل و قلاو ته ورنږدې سوه. په دغه وخت کې بیا اوکیدر د خپلې ښځې سره پر بام ولاړ دی. هغه هم د مسلمانانو پر راتګ خبر دی، څار او مراقبت کوي. دوی پوهېده چې په هره لحظه کې د مسلمانانو د حملې امکانات شته. که ګوري د ګوزو یوه ګله رارهیده او قلا ته ورنږدې سوه. اوکیدر چې د ښکار ډېر شوقي و، مګر دغه وخت د وتلو نه دی، ځکه د جنگ او حملې امکانات شته. نو د ځانه سره وایي یا نه وروځم. ګوزونه نور هم ورنږدې کیږي، تر داسې اندازې چې په خپلو ښکرو د قلا دیوالونه وهي. دوی ورته ګوري، په ټول عمر داسې نږدې ښکار نه و ورته راغلی. ښځه یې ورته وایي یا اوکیدر آیا دغه ګوزونه وینې؟ د ویل هو وینم یې. ویل دغه ښکار څوک پرېږدي؟ د ویل یا والله دغه ښکار د پرېښولو نه دی. او ویل د ښکار سامان مې راک، ځکه ښکار ډېر نږدې ورته راغلی دی، لرې تګ او ستړیا نه غواړي. ویل ښکار کوم او بیرته راځم. د اوکیدر سره د وتلو دپاره څو نفره نور هم تیار سوه، چې یو هم د اوکیدر ورور حسان و. حسان هغه خپل ښه او ښایسته کالي اغوستي وه چې د ورېښمین ټوکره څخه وه او د زرو طلایي کار پر سوی و. کالي یې نه وکښه، غواړي چې فقط تر قلا ورووځي، دغه ګوزونه ښکار کړي او بیرته قلا ته ننوځي. په دغه وخت کې چې دوی ځانونه برابرول، ګوزونه د قلا څخه یو څه لرې سوه. دوی چې ځانونه تیار او آماده کړه او راووته، د ګوزو ګله یو څه نوره هم لرې سوې وه. دوی په پسې دي. ګوزونه د خالد رضی الله تعالی عنه پر طرف وررهي دي. د مخه تر دې چې دوی ګوزو ته ورورسېږي، د خالد رضی الله تعالی عنه د کمین د طرفه حمله پر وسوه او جنگ شروع سو. حسان د اوکیدر رور ووژل سو. اوکیدر او هغه نور ملګري یې ټول بندیان ونیول سوه. پاچا د خپلې عملیې سره په دغه اسانه طریقه سره بندي ونیول سو او رور یې ووژل سو. نه د دومة الجندل سره جنگ وسو، نه د قلاو محاصره او فتحه کېده وه، نه نور جنگي مشکلات. اوکیدر یې و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راوستی او د حسان هغه ښایسته کالي یې ورسره راوړي وه. مسلمانانو نور ټول شیان هیر کړه، د حسان هغه ښایسته کالي پر له اړوي او ګوري. په ټول عمر یې داسې ښایسته، پاسته، ګران قیمته، په زرو نقش سوي کالي نه و لیدلي. لاس پر لاس کیږي او هر یو هغه بل ته وایي تا داسې کالي لیدلي وه. خو څوک بیا وایي چې دغه ښایسته کالی په خپله د اوکیدر چپنه وه. په هر صورت رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل آیا تاسې د دغه کالو د ښوالي او ښایست څخه په تعجب کې یاست؟ په والله په جنت کې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه دسملونه تر دغه ډېر ښه او ښایسته دي. ورونو، دسمال خو هغه شی دی چې فقط د نظافت دپاره استعمالیږي، نه د ښایست دپاره. نو د جنت د ښایست شیان به څنګه او څونه ښایسته وي؟
دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه درس و چې تاسې باید د آخرت سره تعلق پیدا کړئ. د دنیا شایست ابدي نه دی او دغه اوسني حرام خوندونه پر ځان حرام وګرځوئ. دا فقط وعظ نه دی بلکې درس دی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوکیدر سره خبرې شروع کړې، اوکیدر مجبوره او عاجزه دی. دی بندي دی او ورور یې ووژل سو. د مسلمانانو لښکر یې ولیدی، پوه سو چې د دې لښکر سره مې څه په وسه هم نه دي پوره. نو یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پر جزیه خبرې شروع کړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ته بندي یې، د دې ضمانت څوک کوي چې ستا خبرې ستا پر قوم چلیږي؟ اوکیدر ویل والله زما قوم زما خبره نه را ردوي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر جزیه صلح ورسره وکړه. صلح یې پر څه شوه؟ 2000 اوښان، 800 پسونه، 400 زغرې، 400 نیزې. دا خو به اوس ورکوي او بیا به د کاله جزیه ورکوي. اوکیدر خپل قوم ته ولاړی او هغو هم جزیه قبوله کړه. نو دومة الجندل هم بې له جنګه د مسلمانانو تابع سو. هو پاچا یې اوکیدر و، مګر مسلمانانو ته جزیه ورکول او د اسلام د حکم تابع وه. دا د دومة الجندل فتح وه. دلته دغه منطقه فتح کیږي او هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد و هرقل ته ورورسېدی. هرقل هم اسلام او هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیژني، ځکه تر دغه د مخه هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک او رساله ورلېږلې وه، مګر مسلمان سوی نه و. هرقل غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت نور هم تاکید وکړي. نو یې د قاصده څخه لیک واخیستی او ویل زموږ جواب بیا درسي. هرقل خپل قوم ته وویل داسې یو ځوان راته راولئ چې هوښیار او عرب وي او زما پر دین وي، یعنی نصراني وي. هرقل ځوان، هوښیار او نصراني عرب غواړي. د هرقل عمله پسې وګرځېده، دغسې نفر یې پیدا کړ چې د دغه ځوان نوم تنوخي و. هرقل و تنوخي ته وویل زه غواړم چې زما لیک او رساله محمد صلی الله علیه وسلم ته ورسوي او غواړم چې و دغه علامو ته متوجه سي. پام کوه چې دغه علامې در څخه پاته او هیرې نسي. ورونو، هغه لیک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هرقل ته لیږلی و، په هغه کې یې لیکلي وه السلام علی من اتبع الهدى. زه دې و داسې جنت ته رابولم چې بر یا عرض یې د مځکې او آسمانو پر اندازه دی، او که مسلمان نسې د بزګرانو ګناه هم ستا پر غاړه ده. اوس نو هرقل یوازې دا نه چې د روم پاچا و، بلکې د نصاراو د علماو څخه هم و. په تورات او انجیل کې عالم او د معلوماتو خاوند و. نو هرقل و تنوخي ته وویل ته په محمد صلی الله علیه و آله وسلم کې فقط دغه 3 علامې را وګوره. اول وګوره چې د ده هغه خپل لیک په یاد دی چې ماته یې را لېږلی و که یا، او بل وګوره چې په خپلو خبرو کې شپه یادوي که یا، او بل وګوره چې د اوږو په مابین کې یې کومه علامه سته که یا، چې مقصد یې هغه د نبوت مهر و. تنوخي هم د هرقل څخه رهیسو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره د هرقل لیک ورسره دی. تنوخي و تبوک ته ورسېدی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ولیده. د هرقل لیک یې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړي چې په هغه لیک یې لیکلي وه د هرقل عظیم الروم د طرفه و محمد ابن عبدالله ته. پس له سلامه یې لیکلي وه تا زه و داسې جنت ته وبللم چې بر یې د مځکې او آسمانو پر اندازه دی. کم وخت چې مځکه او آسمانونه ټول جنت ونیول نو اور چیرې دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې د هرقل لیک وویل سو،
نو یې د تنوخي څخه پوښتنه وکړه چې هرقل زما په لیک څه وکړه. دا هغه اوله علامه وه چې هرقل و تنوخي ته ویلي وه چې ویل وګوره هغه لیک چې ما ته یې رالیږلی و په یاد یې دی که یا؟ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه لیک ور یاد کړي. تنوخي ویل هغه یې واخیستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مګر کسرا زما لیک څیرې کړي او الله جل جلاله د ده پاچهي ور ټوک ټوک کړه، او هرقل چې زما لیک وساتئ الله جل جلاله به د ده پاچهي ور وساتي او خلق به د ده څخه تر هغو بیریږي چې په ژوند. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.